مرگ یادول او د دې فضیلت او فواید رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمائی اکثروا ذکر هاذم اللذات دیر یادوی اغا شی چې کم ختمون کې د مزو دی اکثروا دیر کوي ذکر هاذم اللذات ذکر د اغا شی چې ختمون کې د لذات او د مزو دی یعنی الموت مرگ ډیر یادول مقصد دا چې په ذهن کې او په زړه کې بار بار د دنیا فنا زوال راوړاندې کول او دا مخې ته کول چې زبا د دې دنیا نه یو ځل سفر کوم او زما د ارزي زندگی به ختميږي او بیا به زه یوازې ما په قبر کې ویم هیڅوک به نه سوا د الله جل جلاله د ذات اما سره به زما عمل ملګری نو آیا ما د هغه وخت لپاره څه تیار کړی دا سوچ کول دا فکر کول دا شانتی دا مرگ یادول لی چې سړی منځ کوي دغه مرگ ته تیارې دی زکات ورکوي گناهونو نه ځان ساتي حرامو نه ځان ساتي ناجایز کارونو نه ځان ساتي ځکه دا په دې نظریه ساتي چې دا زما آخرت تباہ کوي زما دین تباہ کوي او پس ته مرګ به ماته ډېر لویه سزا بیا ملوشي که الله مې ونه بخي په دنیا کې بم ضرر راورسي نو دا ټول د مرګ په یادولو کې داخل دي دغه شانت نیک مجلس د ذکر محافل د درس او د تدریس د علماء او صلحاء او ناس ته دا مرګ یادول ځکه دا د آخرت مجالس دي او دا د خالص الله رضا کولو په غرض باندې کی نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم ذکر فرمائی چې دا خوان ختمی دا هر یو شي خوان ختمی ظاهری طورم دا واضحه ده یو سړی د ځوانۍ په نشه کې وي نو سم په د مرګ خطره ده او سبا هم خطره ده نو چې دی سوچ وکړي نو خوند به ختم شي نشه به ختم شي که د مال دولت په غرور او نشه کې وي نو دا نشم په مرګ باندې ختمي که د حکومت او سلطنت او د عہدې په نشه کې وي نو دام ختمېدونکې ده دا ارس فانی دي دا عارضی دي انسان چې په دې دوکه شي نو یو لوی خسارې او تاوان سره به مخ شي او د دې توکې نه اله بچ کېږي چې د دې زوال او فنا د ده په نظر کې وي او الله جل جلاله ته ورتګ او پس د مرګه ژوند د ته یاد وي دی به نه دوګېږي ځکه دا د ګناهونه شی نه ناجایز خواهشات خو دلته پکاري او نور خو پیټې دی د دنیا هم او د آخرت په یو روایت کې راغلی یو سړی د رسول الله صلی الله علیه وسلم په وړاندې ذکر شو خلقو یې صفتو کو فاحسنوا الثناء علیه فاحسنوا علیه الثناء خلقو یې ښه ذکر وکړو چې دا ښه سړی فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كيف كان ذكر صاحبكم للموت دا مرګره
دا ستاسو ملګری د مرګ د یادولو په سلسله کې څنګه و مجلس کې به مرګ یادېدو یا نه د به د مرګ او د مرګ نه وروستو تذکره باندې خبرې کولې که نه نو هغوی ورته عرض وکړه چې په زندګۍ کې هم دا خبرې چېرته نه دي اورېدلې ما كنا نکاد نسمعه یذکر الموت نو مونږه نږدې چې دنه اورو چې مرګ یادوي مرګ ته تیاری د مرګ نه وروستو ژوند باندې غم فکر داسې خبره کړي پیغمبر پاک صلی الله علیه و آله وسلم ورته وفرمیل دا کم خیال چې ستاسو د دې ملګري باره کې دی دومره لوی اوچت مقام باره والا دا ملګری دې مقام ته نه دی رسېدلی ځکه مرګ نه یادوي د مرګ تذکره نه کوي عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما فرمائی نبی علیہ السلام نه چا تپوس وکړو په مسلمانانو کې یو خيار څوک دی د ټولو نه زیات عقلمند څوک دی قال اکثرهم للموت ذکرا واحسنهم لما بعده استعدادا اولئک الاکیاس اخرجه ابن ماجه رحمه الله فی سننه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او فرمایل او خيار ترین عقلمند انسان هغه سړی دی چې مرګ ډېر یادوي یعنې د مرګ غم وسري دا نه چې په خبرو کې مرګ کوي او نور سره فکر نه او دارنګې د مرګ د یادولو نښه به دا وي چې مرګ نه وروستو ژوند ته به تیاری کوي دا هوښیار خلک دي الله دې موږ او تاسو په دې کې شمار کړي حسن بصری رحمت الله علیه به فرمایل مرګ دنیا او شرموله مرګ یو داسې شی دی چې د دنیا حقیقت انسان ته واضح کوي دام زما دی او دام زما دی او دام زما دی او دام زیمو هغه زیمو دقه دی چې اسرائیل علیه السلام راشي هغه هر څه پاتې نو د دنیا حقیقت د دنیا زوال د دنیا فنا دا د مرګ واضح کړی ده او بل او خيار سړی په دې کې خوشحالي نه ویني عقلمند سړی به په دنیا کې زړه ونه لګي کم سړی چې زړه سره مرګ یادوي دنیا به د په نظر کې وړه وي حقیره وي ذلیله وي او دا مرګ چې د زړه نه یادوي دا ټوله دنیا به درته وړه ښکاري دا به ورته څه شی نه ښکاري چې مرګ ورته یاد نه وي نو هغه به حرام هم کوي ناروا کارونه به هم کوي ظلم او فساد به هم کوي د خپلې خېټې د ډکولو دپاره به وینې هم تویوي الله دې د هر مسلمان حفاظت وکړي دې وجه نه عبدالله بن عمر رضی الله عنهما به فرمیل چې مرګ څوک د زړه نه یادوي نو دا خواهشات بدنه داسې دوړېږي لکه مرغۍ چې ځان وڅنډي او دوړه او زیاتي شي نه ترې وغورځېږي یو چرګی په خاورو کې په ډیران کې ځان نغښتی بیا راپاسي ځان وڅنډي یو مرغۍ بعینه د مرګ تذکره د انسان خواهشات فاسد نیتونه فاسد اخلاق د انسان نه لري کوي په دې معنی باندې تذکره د مرګ په کار نن موږ جنازو ته لاړ شو کنه التم خبري وي یو 2 منټه خاموشي یا کم غرض لچ راغلی هغه طرف ته زموږ نفس او شیطان او دا غلط ملګری بے عقل مرګری جاهل دوست زما استاد مذهب په لحاظ دشمن چې موږ ته دوست وایي چې په غلا کې مې ملګری دی په حرامو کې مې ملګری دی په ظلم کې مې ملګری دی دوکه کې مې ملګری دی ته دوست نه وایي دی ته دشمن وایي نو هغه ځای کې موږ مرګ ته
پری ندی او د مرګ یاد تم متوجه نکی الله دې موږ تاسو د نیکو خلکو سره متعلق کی او د نیکانو خلکو ملګرتیا مو دې الله نصیب کړي نو عبد الله بن عمر رضی الله عنهما با عرش په عالمان جمع کول وكان يجمع كل ليلة الفقهاء فيتذاكرون الموت والقيامة ثم يبكون حتى كأن بين أيديهم جنازة اغیب د مرگ تذکری کولی د قبر تذکری به کولی د زنکدن تذکره به کولا د پولیس رات تذکره به کولا د میدان محشر خبره به کولی د عمل نامې خبره به کولی د قبر د سوال جواب خبره به کولی مرگ به یاد کړ روح وتل د جسم نه دا به یاد کړ نو دا حاضرین به داسې په جړا شو گویا چې دی په مخ کې یو جنازه پرته ده نږدې او قریب بنده مړ دی څونه څنګ دله خلک یو غم جاړي داسې به دا ټول په جړا شو دی وجه نه السعید موعظ بغیره عبدالله بن مسعود رضی الله عنه فرمایي نیک بخت هغه سړی دی چې بل نه عبرت وایلی یعنی بل مړي ته وګوري او خپل ځان داسې مړ وګڼي چې سبا به زم داسې په تخته پروت یم ابو الدرداء رضی الله عنه فرمایي ان ذکر الموتى فعد نفسك كأحدهم که یادولی شي یو موقع کې مړي نو ځان په هغې کې اول شمار کا ځکه نن دی که سبا دی زموږ او ستاسو د دنیا نه تګ دی نو مرګ یادول داسې کېږي چې جنازې د مسلمان ته ځي خاموشۍ سره نظر ښکته ساتي او د دې حاضر مرده باره کې د الله نه سوالونه کوي چې یا الله ته یې وبخي ته بې رحم وکړې او په اخلاص سره د الله د رضا دپاره د هغه جنازه وکړي نو دې سره هم سړي ته د مرګ تذکره اساني دارنګي علماء کرام فرمایي مقبرې ته ځي ادیرې ته ځي او خاموش کښېني یو ډډې ته سوچ کې چې دا خلک هم ژوندي دا هم په دې دنیا کې آباد نن دلته دې ځای کې پراته دي او دارنګې چې کله ته خاموش وي غلی شوې یکسویي درته حاصله شوه نو بیا دا سبق ځان ته وړاندې کا چې نن دی که سبا دی ته به دې دنیا نه راځي عبدالله بن عمر رضی الله عنهما فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم زه د اوږې نه ونیولم راته وفرمیل کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل په دنیا کې داسې ژوند تېروه گویا چې ته مسافری یا تیریدونکې په یو لاره باندې لاره وی دیو جن حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنه فرمایل اذا امسیت فلا تنتظر الصباح چې ماښام دی کو نو د سحر انتظار مکوه او که سحر دی کو نو د ماښام یقین مساته چې ته به ورسي او که به ونه رسي وخذ من صحتک لمرضک او په خپل صحت کې د بیماری نه مخکې تیاری وکړه ومن حیاتک لموتک او د خپل ژوند نه د مرګ دپاره تیاری واله تیاری وکړه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي بېشکه د ټولو نه زیات چې زه یریږم په خپل امت باندې هغه د خواهش پرستۍ نه یریږم دویم د ډېرو لویو امیدونو نه یریږم هر کله چې خواهش پرستی راشي نو د حق نه به ګمراه کی حق ته به ګوري نه به مني او کله چې اوږده امیدونه راشي نو دلته به د دې په نتیجه کې نه آخرت هیر شي دارنګه یو ځل پیغمبر علیه الصلاة والسلام صحابه کرامو ته وفرمیل اکلکم یحب ان یدخل الجنه آیا هر یو سړی په تاسو کې رښتیا دا غواړي چې جنت ته داخل شو قالوا نعم یا رسول الله هغې ورته ولې نه د الله پیغمبر ده هر چا دا امید او دا تمه ده او دا ارزوی ده چې جنت ته داخل شو پیغمبر علیه السلام ورته وفرمیل چې ښه جنت ته ته غواړئ
قصر الامل امیدونم کم کئی لن کئی امیدونه په دنیا کې واسبتو آجالکم بین ابصارکم او دا خپل نیټه د مرګ نیټه د خپل مخې ته ولیکي په دې تندي باندې مخامخ ځانتا یعنی د سترګو مخامخ دا ګرځوي واستحيوا من الله عز وجل حق حيائه او د الله نه حیا وکي مولا علی قاری رحمه الله مرقات المفاتيح کې لیکلي شرد مشکات المصابيح وحقيقة الحياة أن مولاك لا يراك فيما نهاك حقیقت د حیا دا دی چې ستا رب هغه کار تا ونوي کوم نه چې ته منې کړی سبحان الله کریم دې مونږ کې حیا پیدا کړي او د بې حیايۍ نه مو دې الله وساتي دیو جنا ابو زکریا تیمی رحمت الله علیه بزرگ دی دی وی سلیمان ابن عبدالملک یو بادشاہ لوی خلیفہ مسجد حرام کی عبادت کو چاول یو زوړ کاڼی راوړو پخوانه چې پاغه کاڼی سلیکل شي نو تاسو یو کو چې یاره څوک به په دې لیکلو پوهېږي هغه راولي نو یو کس راغی بادشاہ سلیمان ابن عبدالملک ته وایي صاحب په دې کاڼي باندې لیکلي اے د آدم علیہ السلام زویا که چرته کې تا ته ستا د مرګ نیټه معلومه شي نو ته به دنیا کې بې رغبته شي امیدونه به دې کم شي او نیکو کارونو کې به ډېر زیات شوق واخلي او ډېر زیات به ورننوځي په اعمال صالحه حرص به دې کم شي او د دنیا کارونه به دې کم شي بیشک استاخ په بانتیا به تا ته اله مخامخ کېږي کله چې استاخ په وخېږي او د دنیا نه لاړ شي او ستا بچي او ستا دوستان تا قبر ته ولېږي نو ستا بچي به هم د نه جدا شي خاندان به هم د نه جدا شي مال به هم د نه پاتې شي نه به دنیا ته راتلی شي او نه به نیک کارونه بیا زیاتی کولی شي فاعمل لیوم القیامه قبل یوم الحسرة والندامه توس عمل وکا درجه د قیامت د پاره اوس تیار او که مخکې د پیمانتیانا او مخکې د ارمان او ندامت نه مونږ او تاسو کې دا وګدو امیدونه ولې راځي او مرګ ولې را نه هېرېږي د دې دوه غټې وجې دي یو د دنیا محبت او دویم جهل د دنیا محبت انسان کې خواهشات زیاتوي او د دنیا تعلقات زیاتوي او بیا په دې کې دوستان پیدا شي او ملګري پیدا شي او غلط ماحولونه پیدا شي او دې کې د انسان عمر تیر شي سرمایه ته لاړ شي او بل جهل دی چې انسان د وړوکوالي نه تر بوډاوالي پورې راشي د قرآن کریم درس سره ونري د احادیثو درس ونري د علماو مجلس کې کینني مدرسې سره تعلق نه وي خانقاه سره تعلق نه وي صالحانو سره تعلق نه وي نو دې سره انسان ته د مرګ ډېر لرې ښکاري او دارنګې داسې مجلس ته نه میلاوي چې کوم کې د مرګ تذکره کېږي دا سوچ دی نه کوي چې د کلي او د محلې د خلک چرته لاړه پرون چې ونن نشته یا زما د رشتہ دار چرته لاړه یا زما د مشران چرته لاړه د مرګ فنا کړل تر دې پورې چې بعض خلک وایي چې مونږ خو لا ځوانان یو مونږ څه لیدلي نو خيار خلک وایي بزرګان وایي دا د جنازو ته نه ګوري د بوډاګانو جنازې ډېرې وي که د ځوانانو جنازې د پوخ عمر والا مړي ډېر وي او که کچه عمر والا سړي زنانه او ماشومان ډېر وفات کېږي باباګان خو ډېر کم وي تر دې پورې
چې یو بابا مري نو کله کله زر ماشومان او ځوانان وفات شي دا الله د مرګ دا فکر آسان کړی دی چې دا ته نه وایې چې په ځوانۍ کې مرګ نشته او ته د زړه نه ومنې چې مرګ دپاره خپل یو وخت مقرر دی چې برابر شي نو دې وجه نه مرګ اچانک راځي په دې کې دا سبق دی چې بیماری ولا شرط نه دی اچانک راشي دا نه چې په کټ بسو میاشتې یا کلونه تېرې او بیا به مړ شي مرګ اچانک راځي نو هر کله چې مرګ اچانک راځي نو بیماری هم لرې نه ده او مرګ هم لرې نه دی په دې وجه چې سړی ځان له ښه په یخو مضبو سوچو کې دی به پوه شي چې وقت خاص مرګ دپاره نشته دی او دا نه چې جمی کې به مرمه یا به په اوړي کې مرمه یا به سپرلي کې مرمه یا به خزان کې مرمه یا به د شپې مرم یا به د ورځې مرم یا به فلاني عمر کې مرم په خاص ټایم کې نه ځوان دی که بوډا دی ماشوم دی که لوی دی ټول مرګ دپاره پیدا یو غروبه الله مو دې د مرګ تیاری نصیب کړي رب العالمین دې زمونږ د هر قسمه انسی جنی شیاطین و وسوسو شرور نه حفاظت فرمائی واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین